السلام علیکم څنګه چل دی خی جوړه په خیر سره دی خی الحمدلله تاسو څنګه یې الحمدلله زم خیم ډیره مننه تاسو مال پر ډیر ویټ وکړو نایس او ما ته د دې شان د چل نه راځي ما ته پته د مالکانو ته ول مال دته دا شي څنګه کورځي اکاونټ جوړېدل بخښنه غواړم معافي وغواړم او پلیز دا شي دی اګنور کې ښه ویډیوګانې مه جوړئ او first of all زه تاسو نه ډېر مننه کوم چې ما په انباکس کې او په ویډیوګانو کې ستاسو ډېر مینه وکتو ما ته تاسو ډېر مینه راکو او ما سره لکه غم شریکي وکړو او ما لپاره اوس هم دا یو وړوکه خبره نه دی او اوس هم زه ښه نه یم خو خیر ده زه غواړم چې لکه زما بچې لپاره زه دوستانو خبرې به وکړو خو په اصولو کې او په چوکاټ کې دننه صحیح ده زما بله هېڅ معنا نشته وادي ورېده باید د پښتنو موږ او تاسو داسې یو چې یو انسان ته عنایت ورکوو دا لوګان مه رالېږئ قربان خیر دی لږ سړی خبرو ته پرېږدوئ یو انسان ته باید سړی قناعت ورکړي او سپیناوی ورکړي صحیح ده و چې رښتیا راځي دروغو به کلي وران کړي نو بلاکومه دې کلیواله مې رالېږه که نه یاره لږ پلیز لږ خیر دلته ایرپورټینټینګ خبرې دي یاره هیله کوم وایي چې رښتیا راځي دروغو به کلي وران کړي هغه هلک وایي چې ما دته په لکاو روپۍ پرېښي ما سونا پرېښي ما خپل بچي ته دا پرېښي دي والله قسم دی که یوه روپۍ پرېښي صحیح ده زه د دې سره ما ته پوښتنه وکړله که یو انسان وادې ورې د چا ته روپۍ پرېږدي وادې د خپل بچي باندې څوک دروغ نه وراړی په خپله ښځه باندې څوک دروغ نه وراړی دا سوشل میډیا ده بیا به د خلکو وادې دغسې ډوزمار سړي خبرې به چلېږي ښځه په منځ کې بیا ملامته وي بیا وادې ورې د هر څنګه ښځه بیا خلک وایي وادې ښځه بیا ملامته ده ښځه وایي داسې ده او ښځه هغسې ده باید چې د حق خبرې نه سړی خبر شي او د حق وینا نه سړی خبر شي یوه روپۍ دې حرام ناروا شي که دې ته پرېښي یا سونا یې ورته پرېښي یا د بچي دپاره ورته یو څه شی پرېښي چې یو انسان خپل بچی په ډاګه پرېږدي او یا خپل وادري عزت په ډاګه پرېږدي وادري هغه څه وکړي دا خو نه د خپل بچي دپاره وادي ورېدي څه وکړي خپلې غوښې پرې وخوري یا خپل بچي له وادري د وزي سرک په سر ورته دیړي وکړي څه شی وکړي تاسو یې ووایئ نو بیا ته په سوشل میډیا کې وایې چې ما ورته په لکاو روپۍ پرېښي دا زما د بچي دپاره بس دی اول وادي ورې د خپل عزت او خپل ناموس راټولول دا د نر سړي کار دی بیا وروسته پسې غول خوراک او خوشین کول دا د بې غیرته سړي کار دی چې نه شي ساتلی او خپل اولاد دې راوړی وسالم د اولاد د زړه د غوښې ټوټې بل دا په دې دغه نه پوهېږي د باندې دونه تهمتونه او دونه دروغ او دونه دغې ور وتپل قسم درته خورم چې په یوروپ کې خپل اکاونټ ونه لري چې اسناد ونه لري تاله بانک اکاونټ نه جوړوي دا سختې په ما تېرې شوي د دې سړي نه اسناد شته نه دغه شته د بانک اکاونټ یې د ده وې هر څه د ده وې پیسې د ده په نوم راتللې هر څه د ده په نوم راتللې د خپل ځان برابرولو او هغلته په خپل کارونه خپل کورونه خپل سیستمات کول دا ښځې داسې سوچ او فکر نه دی کړی وادې ورېده چې ځه چې دا رانه ځان برابروي پیسې دي ورله راوباسمې ورکومه پیسې دي راوباسمې ورله ورکومې او دا ما ته پته نشته چې دا ما نه ځان برابروي او ما پرېږدي ما په ډاګه به همداسې خوشې کوي نو د ورته پیسې راایستلې د خپل بانک کارډ نه او د خپل دغه نه وادري د خپل د ده بانک کارډ یې وي د ده سیستم د سره خو پیپر یې نه وي دلته خو چې پیپر د سره نه یعنې آی ډي کارډ او پاسپورټ د سره نه تاله هېڅ شی نه جوړوي د خپلې پیسې وادري د هغه په اکاونټونو د هغه پیسې د ده په اکاونټونو راوتلې هر څه کول ځان یې برابر کړو ښځې په ډاګه پرېښودله وادري شرمېدلی شی داسې لاړې نو ته ماته ووایه وادې ورېدې چې دته تا څه پرېښي بیا ده خو دا سوچ او فکر کوي چې دا زما ژوند دی دا زما خاوند دی وادري تر اوسه پورې نه د لایف کړی ده نه ویډیو اچولې نه دغه کړي د هملته په چوکاټ کې تا سره ژوند کړی نه د یو هلک سره خبرې کړي نه درته شرم کتلی نه درته بل څه کتلي وادري دي پښتانه خو وادري په دې ښځه وژني ښځه وادري د منځه وړي چې یو چا سره خبرې وکړي یو چا سره غلطه رویه ولري ده خو داسې کومه رویه نه ده کړې داسې دا ښځه د وادري د بده مور باندې تا نیوکه دغه ونه نیولو خور باندې تا وادري د خپل ځان ونه ښودلو اوس تا چې په پاکستان کې بله ښځه ته په هغه باندې غیرت کې ته خو چې زه پښتون یم که د هغه تصویران او سوشل میډیا ته ویډیوګانې راوته ته به په هغې غیرت کې ته په دې ښځه باندې د سل تهمته ولګول خلکو ته دې وادري د څه ونه ویلې څه ویناګانې دې ونه کړې چې ته دا کوم او هغه کوم او دا مې کړي او دا مې کړي دا مې کړي دې ښځې ته تا ته اوس تا دې خپله سپیناوی به م ورکړي د پیسو وینا به م تا ته په خپله وکړي تا ته به د خپل بچي خپل بچي ته کمې روپۍ پرېښي هغه به م دلته اوس وګوري دا پښتانه وادرې د خره نه دوکه کېږي نه وادرې ته د پښتون اواز کې
د داسې پښتون په خاندان کې قطه پورته کوم وادي چې ښځه په شل ډاک پرېږدي وادي خلکو ته په سوشل میډیا کې وایي چې ما ورته 2 روپۍ پرېښې ما ورته داسې کړي ما ورته ژوند جوړ کړی ما ورته زندګي جوړه کړې دا به په خپله خوله تا ته ووایي. First of all, زه نه غواړم چې دلته کنځلې وشي دا شیان وشي چې څه سپین وي زه تاسو ته وایم او ما دې سره واقعي ډېره مینه وکړو او ما خپل ژوند خپل فامیل تاسو دې لپاره پرېښی و او زما په سوچ کې هیڅ کله دا نه و چې دا ما پرېږدي او هغه چې اوس لاړو ما دې پسې خبره مو نه کړو او زه نه غواړم چې وکړم او چند خبرې چې هغه ما لپاره کړې دي زه نور جواب ورکوم چې هغه ویلي دي $1,00,000 ما تاسو ته پرېښی دي. فرست اف آل چې تاسو ما ته $1,00,000 دلته پرېښی وي ما اوس په لایف کې څوک ونه کتو او سیکنډ چې دی سونا چې تاسو ما ته $3,00,000 سونا دي که $1,00,000 چې دي نه دا هم داسې خبرې نه دي اوکې ما سره لکه شته به $1,00,000 $3,00,000 چې دي د دې حیثیت نه دي او سیکنډ چې دا تاسو په لایف ما خپل ښځه ډېر وشرمو ټول دنیا ما وکتو زما زړه چې دی ډېر غټ زړه دی اوس هم ستاسو پسې زه خبرې نه کوم تاسو ته زه بد اراده نه وایم ځکه چې یو افغان یم او زما زړه ډېر غټ دی هر چا ته زه رسپیکټ لرم تاسو چې زما په بابت کې څنګه خبرې وکړو ډېره مننه او ما ستاسو ډیټا ما سره شته ستاسو فامیل زما فامیل وو او اوس هم ما سره پروته دي او دا لکه پرایویټ ما سره دي زه چاته نه ورکوم او نه دا زما ضمیر مني ما وکتو اوس مخکې چې تا څه وکړو دا په زما زړه کې یو خنجر و او زه بیا هم وایم زه بې غیرت نه یم بې غیرته ښځه نه یم الحمدلله زما مور چې یو غیرتي ښځه ده او زه هم یو غیرتي جلۍ یم زه اوس زما زوی ته مور هم کېږدم پلار هم کېږم په حق حلال درته راځم خپل زوی لپاره او تا ما لپاره هیڅ هم نه کو زما زوی لپاره هیڅ هم نه کو زه چې تاسو ته دا وایم چې خوشحاله یم ما تاسو لپاره دومره وکړو چې الله ته پته ده او زه په دې کیسه کې هم نه یم او دا $1,00,000 $3,00,000 چې تاسو په دې خبرو کې خبرې کوئ پلیز ځان هم مه شرموه ما هم مه شرموه زموږ پرتوګونه چې دي په ټیک ټاک کې مه راوله تا اوس چې د چا عکس شیر کړو تا ته پته ده دا زما خیر ده دا تا اوس وکړو او زه اوس هم تا ته وایم زه ستا مور زما مور ده ستا خور زما خور ده ستا دا بله ښځه هم زما خور ده ستا دا ډیټه چې دي ما سره اوس هم پراته دي او ما هر چا ته ویلي وو ویلي تاسو ته زه چې خبره کړې وم ما تاسو ته څه ویلي وو پرېږده چې هغه خپل ژوند وکړي پرېږده چې مونږ کنځلې نه کوو جاړه خیر دی تسلي وکړه ریلاکس جاړه مه ته خود کېدوه په دې یو شي پسې وجاړه واده ورېد چې ساینده ولري واده د سړي زوی لا اله الا الله محمد رسول الله د مور په سر مې د قسم کې دې ښځې زه په پولیسو نیولم هم د دې سړي دپاره نیولم د دې دپاره واده په تاڼې ته پولیس ته واده ورېدل ته واده په ما راپورټ کړی زه په خپله په دې لودي نیولم ده ورته ویل دا زما د خاوند وژني زه په پولیسو نیولم قسم په خدای چې په یوروپ کې دې جګې سترګې ژوند کړی د ما د مور په سر قسم یې د دې ښځې په سر یې کړی دا چې دا کولاوي تڼۍ ګرځېدلو د کور خواته وادرې د بازا کېدلو د مور په سر مې د قسم د دې ښځې په سر یې وکړل
لا اله الا محمد رسول الله چې د لاس نه مې کلکه داسې نیولې وه وادي ورېدې دا به ترې مخکې وغه به ورپسې وو په بازار کې څو هلکانو لیدلي څو هلکانو وادي ورېدې ودرولې ده ده ورسره لاس اچولی هغه چاته غږ نشي کولی هغه چاته قرآن ویده که داسې جګې سترګې کتلی شي زه درته څه وایم چې دې ته نه پرتوګ راټول کړو ده ته نه یو سړی جوړ کړو ته راپاڅېږې په هغې ښځې پسې خبرې او هغې ښځې پسې کنځلې کړې د هغې ښځې پکې سپورې وې او زه لږ د خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې ته د خپل بچي ته وفادار نه شي خپلې ښځې ته وفادار نه شي ډېره ته مننه دنیا ته وفادار شي چې ډېره مننه لکه زه دا سوچ کوم ولی الله صاحب چې هغه ما پسې چې اوس خبرې وکړو خپل پرتوګ په سوشل میډیا کې وستلی زما چې دي ما ته د کنځل شیان هر چاته پته ده زه نه خوښېږم دا شیان نه ما ته دا شیان پته ده او چې هغه زما دا ویډیوګان لپاره خبرې وکړو دا شیان هغه ټول دروغ دي او سیکنډ چې دی تاسو دا سوچ کې چې زه ستا د بچې مور یم ستا د زوی مور یم اوس هم دا ما سره ده اوس هم د دې نوم چې دی آریان دورانی ده سرورینه ده خلاص چې زه نه غواړم چې د چا بېعزتي وکړم خو نن نه پس زه نه غواړم چې تاسو زما پسې خبرې وکړئ زما ورور پسې خبرې وکړئ الحمدلله زما ورور چې دی زه دی ما سره په زما شا کې ولاړ دی زما پلار ما سره دی زه اوس ستا ښځه نه یم هغه ما ته اجازت راکړی دی هغه ما سره اوس په کور کې دی زما ورور ما یوازې نه پرېښودي هغه وایي چې ته اوس زموږ ناموس یې او ما پسې خبرې مه کوه تا چې سکې سره ستا ژوند سټارټ کو پلیز لاړې شئ خپل ژوند وکړئ نه زه تاسو ته کنځل کوم نه زه تاسو ته بدې ردې وایم او الله تا ته قدر وکړي ډېره مننه الله تاسو ته قدر وکړي پلیز ما پرېږدئ زما بچې سره پلیز خدای لپاره ډېره مننه او که دا داسې بل رقم ښځه وی لا اله الا محمد رسول الله ستا د ښځې تصویرانو ستا د کورنۍ ټوله ډېټا ستا د وادرې د فامیل ته د فامیل ته په بې عزتۍ او په سپکه ګوري دا ستا فامیل ته هم په سپکه کتلی شي خو چې په یو ښځه کې دونه غیرت او دونه وادرې د ننګي تا غوندې کوني کې دونه رنګ غیرت او ننګ نشته وادې ورېده چې په ښځه راپاڅېږي ستا په غیرت او ستا په عزت او ستا په ناموس باندې غیرت کوي او ته یې نشي کولی ته راپاڅېږې وادرې د